نن به موږ تاسو ته د داسې مرغانو په اړه معلومات درکړو چې د مرغانو په نړۍ کې ورته اسرائیل نوم ورکړی شوی دی. دا هغه مرغان دي چې په اړه یې پوهېدل به تاسو هم حیران کړي، ځکه دا مرغان نه یوازې زړور دي بلکې دومره خطرناک دي چې په یوه لحظه کې خپل ښکار له منځه وړي. نو ملګرو چمتو شئ، ځکه نن به موږ پرده پورته کړو د هغو خطرناکو مرغانو نه چې نه یوازې د هوا بادشاهان دي بلکې د ویرې نښه هم ده. نو راځئ اول د هیري ایګل خبره وکړو. دا د نړۍ تر ټولو زړور او ویرونکي بازونو عقبونو څخه ګڼل کیږي. دا مرغه د فطرت بې مثاله ښکار چې بلل کیږي، او دا نه یوازې زړور بدن له امله مشهور دی بلکې د غیر معمولي ښکار کولو مهارت هم لري. د هرپي ایګل اوسېدنه اکثر د جنوبي او مرکزي امریکا د ګڼه باراني ځنګلونو په سیمه کې وي، خاصتاً د امازون په سیمه کې. دا باز د خپلو غټو وزرو، تیرو پنجو او چوپې الوتنې سره د دې ځنګلونو بادشاه ګڼل کیږي. د دې مرغه تر ټولو لوی ځانګړتیا یې لوی او قوي پنجې دي چې اوږدوالی تر 5 انچو پورې رسي، کوم د هر هیواد د نیولو لپاره بسنه کوي. د دې پنجو په شاوخوا پاونډ پر سکویر انچ 530 ته رسیږي چې د ښکار هډوکي ماتولی شي. د دې زړورې پنجې امونکار دومره خطرناک ګرځولي چې د لویو حیواناتو ښکار هم کولی شي، او تر دې چې بندرونه، واړه غوایي او کله ناکله ماران هم ښکار کوي. د هرپي ایګل البتنه له نورو بازونو بېلوي، که څه هم وزرونه غټ دي خو دا کولی شي چې په اسانۍ سره د ځنګل د ونو ترمنځ الوتنه وکړي. د دې وزرونه بلند دي چې عمله یې د ونو ترمنځ له خنډ پرته الوځي. دا دومره چپ الوځي چې ښکار ته یې د راتګ پته هم نه لګي. د یو واقعي ښکار چې غوره مهارت دی. یو بله ځانګړنه دا ده چې د دې د سر بر باندې برخه ځانګړي بټونه وي، کوم چې د خطر یا خبردارۍ پر مهال پورته کیږي. دا د یو اسرارناکه او افساني مخلوقات ښکار کوي. همدا لامل دی چې دې ته د یوناني افسانو مخلوقات هرپي سره ورتهوالی ورکړی شوی. هغه نیم انسان او نیم مرغه وي، خو که هرپي شور او غوغا جوړوله نو دا د اس د هرپي ایګل چوپتیا کې ښکار کوي. د دې مرغې ځالې هم د دې د شان مطابق ډېرې غټې وي. دا ځالې د ونو په لوړو څانګو کې جوړوي، خپل ښکار هم هغې ته وړي. دا مرغه د خپلو بچو د ساتنې لپاره هم ډېر خطرناک کېدلی شي. که کوم انسان یا حیوان د دې ځالې ته نږدې شي دا سمدلاسه برید کوي. خوندوره خبره دا ده چې د هیپري ایګل نه یوازې خطرناک دی بلکې د چاپیریال لپاره هم ډېر مهم رول لري. دا د ځنګل د صحتمند توازن ساتلو کې مرسته کوي، ځکه دا اکثر کمزوري او ناروغه حیوانات ښکار کوي. خو بدبختانه د ځنګلونو پرې کولو او د انسانانو لاسوهنې له امله د هرپي ایګل شمېره کمه شوې ده او په ډېرو سیمو کې دا هم له منځه تللی دی. ملګرو اوس خبره وکړو د ایمو په اړه، یو عجیب الحقه او خطرناکه مرغه چې یوازې په استرالیا کې موندل کیږي. دا د نړۍ دویم تر ټولو غټ مرغه ګڼل کیږي. یوازې اوستریچ ته لوی وي. د ایمو قد شاوخوا 6 فوټه پورې رسیږي او وزن یې تر 100 پونډو پورې رسیدلی شي. که څه هم دا مرغه الوتنه نشي کولی، د دې زړورې پیښې د یو خطرناک او بېساري تیز مرغه ګرځوي. دا کولی شي چې په یو ساعت کې د بلینز پر هاوس 30 پورې منډه وهي. د دې اوږدې پښې دا نه یوازې تیز جوړوي بلکې د ځان د دفاع لپاره هم یو غوره وسیله هم ګرځي. د ایمو پښو کې تیز او کلک پنجې وي چې د دښمن په ضد سخت ضربه ورکولی شي. کله چې دا مرغه خطر احساس کړي نو سمدلاسه د خپلو وزرونو د خپلو زورورو خپو نه کار اخلي او دومره زورور کیک ورکوي چې دښمن یې وتښتي. دا کیک دومره زورور وي چې د هډوکو ماتولو طاقت لري او انسان یا کوم غټ حیوان شدید ژوبل کولی شي. دا وجه ده چې که څه هم د ایګو اکثر انسانان نه ځوروي، خو کله چې دا مرغه تنګ شي یا خطر احساس کړي نو ډېر خطرناک ثابتېدی شي. د ایمو په تاریخ کې یو ډېر حیرانوونکی او دلچسپه واقعه هم شته چې ورته ایمو وار ویل کیږي. دا واقعه په 1932 کې پیښ شوې وه، کله چې د ویسټرن استرالیا بزرګان د ایمو حملو نه سخت تنګ شوي وو. زرګونه ایمو د فصلونو خرابولو او ځمکو ته تاوان رسولو لپاره ګروند ته داخلېدل. حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پوځ راوغوسته او د ماشین ګن سره یې د دې مرغانو په ضد جګړه شروع کړه. نتیجه ډېره حیرانوونکې وه. ایمو دومره تیز او هوښیار ثابت شو چې له ګولیو ځانونه ژغورول او په اسانه سره تښتېدل. که څه هم څو ورځې پرله پسې ګولې ورېدلې خو پوځ بریالی نه شو. بالاخره جګړه د ناکامۍ سره ختمه شوه، انسان مات شو او ایمو بریالی شو، کوم چې تر نن ورځې پورې استرالیا کې آزاد ګرځي. ملګرو ایمو نه یوازې خطرناک دی بلکې د دې فطرت هم غیر متوقع وي. دا مرغان فطري توګه تجسس لري او کله چې دوی د انسانانو نږدې شي، خاصتاً کله چې دوی ته خواړه ښکار شي، نو که څوک ورته خواړه ورکولو هڅه وکړي یا ډېر نږدې ورشي نو دا مرغه ناڅاپه برید کولی شي. د دوی تیز رفتار او زړور کیکس له امله ډېر خلک ژوبل شوي دي، خاصتاً ماشومان یا هغه خلک چې احتیاط نه کوي. د ایمو خوړ کې واښه، پاڼې، تخمونه، میوې او حشرات شامل دي، خو که دوی ته موقع په لاس ورشي نو دا واړه حیوانات هم خوري. د خوراک په لټه کې دا مرغان اکثر د انسانانو میشتو سیمو ته نږدې راځي او کله چې دوی احساس کړي چې څوک د دوی په لاره کې خنډ دي دا ډېر تند خبرګونه ښیي. د دوی دا فطرت دوی خطرناکه ګرځوي. سربیره په دې ایمو ډېر غم لرونکي او قومي مرغان دي. دوی اوږده واټنونه وهلی شي، کمې اوبه او خواړه سره هم ژوندي پاتې کیږي. د دوی پوستکي سخت وي او د تودې سیمو زغملو ځانګړتیا لري چې د هګیو ساتنه ایمو د خپلو پنجو خاص خیال
ساتي، خاصتا نارینه ایمو کوي او د خپل بچیو پالنه کوي. که څوک د دوی حقوقو ته نږدې شي نو نارینه سم د لاسه دفاع حالت نسی او سطل برید کوي. نمبر 3 موتی سوین یعنی خاموش هنس. ملګرو موتی سوین یو ښکلی او خطرناک ابي مرغه دی چې د دې ظاهري ښکلا تر شا یو خطرناک فطرت پټ دی. که څه هم د دې وزرونه سپین او زړه راښکونکي وي خو دا مرغه د خپل دفاع او تندمزاج له امله مرکزي ثابتېدلی شي. د طبیعي جهیلونو او سیندونو ایشیا او یورپ اصلا د موتی سوین هم راوړی شوي. نورت امریکا اوسیدونکي دي او وروسته دا مرغه د خپل غټې قد، قوي جسماني خوړیست او سخت دفاعي مزاج له امله ډېر مشهور دي. د موتی سوین غټ وزرونه د دې ښکلا ته لا نور هم ښکلا ورکوي. د دې د وزرونو اوږدوالی تر 7 فوټه پورې ورسیږي. د دې وزن شاوخوا 32 پونډه ته رسیدلی شي چې دا یو غټ او قوي ابي مرغه ګرځوي. که څه هم دا مرغه خاموش بلل کیږي خو دا نوم په غلطه فهمي ولاړ دی ځکه چې دا مرغه د خپل سیمه بازي د دفاع پر مهال سخت شور جوړوي. کله چې دا مرغه د خپل ځالې یا خپل بچو د ساتنې لپاره چمتو شي نو ډېر تیز حرکت کوي او د خپل تیزو وزرونو په واسطه داسې زورور غږ جوړوي چې دښمنان پرې ویریږي. دا مرغه هم د خپل تند مزاج له امله مشهور دی او کله چې دا خطر احساس وکړي پرته له کومې هچکچاک نه برید کوي. موتی سوین په خپل سیمه کې د هر هغه غیر مطلوب شخص په ضد سخت غبرګونه ښیي، که هغه انسان وي یا بل حیوان. خاصتا د تولید په موسم کې دا مرغه ډېر تند او احساس وي. د خپل ځالې خواوشا هر ډول خطر لرې کولو لپاره برید کوي. د دې تیز او قوي وزرونو ترڅنګ د دې پښو کې شته پنجې هم د دفاع سیستم برخه ده چې دښمن ته زر زخمونه رسولی شي. د موتی سوین ښکار کولو طریقه هم د نورو مرغانو خطرناکه ګرځوي. دا مرغه نه یوازې خپل سیمه ساتي بلکې خپل ښکار هم ډېر په تیزۍ سره نیسي. که څه هم دا زیاتره بوټي او واړه ابي ژوندي موجودات خوري خو کله چې ورته موقع په لاس ورشي نو د واړه کب، کریټینسینس او حتی واړه میملز هم ښکاری کوي. د دې ښکار کولو طریقه ناڅاپه برید وي چې پکې دا مرغه په چټکۍ سره له اوبو پورته کیږي، خپل ښکار نیسي او هغه ژبلوي. د دې بریدونو پر مهال دا مرغه په خپل ښکار کمل کنټرول اخلي او هغه لپاره مرګونی ثابت کیږي. نو ګرانو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. امید کوم چې تاسو به خوښ شوي وي. که ویډیو مو خوښ شوي وي نو ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل نوي یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریه راته په کمنټ کې ضرور کړئ. ان شاء الله په نوې ویډیو سره او د دې نه هم په ښه ویډیو سره بیا ملويږو. اوس ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.